زنانو او د ښځو د دین په بنیاد ډېر لوی کردار تیر شوی او د صحابه په زمانه کې او د حضور پاک په زمانه کې د ښځو نه الله د دین ډېر لوی خیر اخیستی او کومو ښځو چې د دین خدمت کړی دی او د الله د رضا مطابق ژوند یې تیر کړی دی الله د هغې په قرآن شریف کې صفات کړی او چې کومو ښځو د دین دشمني کړې ده په هغه زمانه کې او د دین د احکاماتو خلاف ورزي کړې ده هغه هم خدای تباه کړي دي برباد کړي دي دوزخ یې دی د دواړو یو مثال به درته وایم لومبي د رسول الله مبارک لومبي ایمان چې په پیغمبر مبارک راوړی دی ښځې راوړی حضرت خدیجې رضی الله عنها دا د ښځې کمال او لومبي د پیغمبر علیه السلام له چې ډاډ ورکړی دی ښځې ورکړی دی حضرت خدیجې او لومبي چې د نبي علیه السلام خیال ساتلی دی د پیغمبر علیه السلام زړه مضبوط کړی دی حضرت خدیجې کړی په ښځو کې لومبي هغې ایمان راوړی دی او بیا پیغمبر علیه السلام ورقه ابن نوفل له بوتلی دی او د ورقه ابن نوفل د خولې د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ تایید ویستی دی دا لومبي ښځه نو د ښځې څنګه وایي ښځې د دې ښځې تابعداري پکار ده ښځه دې ته ښځه وایي دې ته زنانه وایي او دغې ښځې له رسول الله مبارک بیا د جنت زیری ورکړی او یوازې د جنت زیری نه الله اکبر رسول الله مبارک ته جبریل علیه السلام راغلی دی او جبریل علیه السلام ورته وایي چې خدیجې ته ووایه زه الله را لېږلی م او خدیجې ته د الله د طرف نه سلام پیش کړه نو ښځه چې نه غی اقرأها من ربها السلام د خپل رب سلام ورته ووایه وبشرها ببیت فی الجنة او دې له زیرې ورکړه چې په جنت کې خدای پاک دې له یو محل تیار کړی دی د یوې ملغلرې نه او هغې کې پیوند او ټانکه نشته او نه به پکې تکلیف او نه به پکې بیماري او نه به پکې شور او شغره وي کومې ښځې چې د دین دپاره کار کړی دی نو هغې لا بیا الله دغه مقام ورکړی دنیا کې هم خدای ښه مقام ورکړه د رسول الله مبارک بیبي ده او په آخرت کې غټ مقام نمبر 1 نمبر 2 دا هم ووایه د اسلام دپاره لومبي شهادت چې نصیب شوی دی په ښځې ته نصیب شوی دی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې ابو جهل ظالم هغې له په کومه طریقه تکلیف ورکړی دی او په کومه طریقې هغه ټارچر کړې ده او هغې له کومه سزا ورکړې ده نو د دنیا په تاریخ کې به داسې سزا څوک چاله ورنه کړي لومبۍ ښځې ته دا شهادت میلو شو په اسلام کې ښځو ځان له هجرت کړی دی حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ما د سیرت بیانونو کې درته ویلي دي یک تنها روانه شوې ده مدینې منورې ته د هجرت دپاره دا د ښځو کمالات او ښځه د خپل خاوند دپاره د اسلام سبب ګرځېدلې دی ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مالک په نکاح کې وه هغه کافر و مشرک و ام سلیم خدای پاک مسلمانه کړه مالک ته ویې زما ستا نه کېږي هغه ورته ډېر ووی چې ام سلیم مه کوه مال دولت باغونه هر څه وی چې هر څه خو ته کافر مشرک مسلمان شه نو زما خاوند به او چې مسلمان نه زما خاوند به نه دې ته ښځه وایي د نن زمانې بدعمله ښځې کوشش کوي چې زوی هم په خپل طرف راواړئ او خاوند هم په خپل طرف راواړئ په خپل هم بربنډه ده چې د خاوند او د زوی نه او د مور او د لور نه بربنډه جوړه کړي ام سلیم مالک لاړ او شام ته په شام کې مړ شو او د هغې نه پس ابو طلحه د دې د خاندان سړی د ام سلیم دا هم د خزرج قبیلې سره تعلق لري او ابو طلحه هم د خزرج قبیلې سره تعلق لري او ابو طلحه څوک دی د ابو طلحه هغه کس دی چې په مدینه منوره کې د هغه د باغونو په شان باغونه د بل چا نه د هغه د انګورو د باغ په شان باغ د بل چا نه د هغه د کجورې د باغ په شان باغ د بل چا نه او ښه مالدار د سرو سپینو خاوند او دې ام سلیم ته دعوت ورولېږي ما سره نکاح وکړه
ام سلیم ډېره هوښیاره وه، ښکلې وه او خشته وه او قابله ښځه وه، د باډۍ نه هم خشته وه، د رنګ نه هم خشته وه، چې د نکاح پیغام یې ولېږه. ام سلیم وی ډېر بهترین پیغام دی. ابو طلحه چې ما له د نکاح پیغام راولېږه دا زما مثل دی، دا زما برابر سړی دی، ډېر مزېدار، خو د سره ځکه زه نکاح نه کوم چې دی مشرک او کافر دی، زه مسلمان یم. هغه دوباره واپسې جرګه ولېږله چې ام سلیم ما سره نکاح وکړه، کوم باغ غواړې تاله در کوم. په مدینه کې د ما باغونه دي، که د کجورو په باغ ګوته ایږدې، که د انګورو په باغ ګوته ایږدې، چې کم د خوښې ګوته پې کېده. هغه وی زه په یو څیز ګوته ایږدم که راکولی شي. وی وایه خولې نه وباسه. وی په ایمان، په یو څیز ګوته ایږدم چې ایمان دی. مسلمان شه، نه مې باغ پکار دی، نه مې کجورې پکار دي، نه مې انګور پکار دي. دوباره جرګه راله. وی ام سلیم مه کوه، ګورې ما غوندې خاوند به بل میلو نه شي. وی بلکل ټیک ده، ستا غوندې شریف سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې ښکلی سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې هوښیار سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې مالدار سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې اخلاقو والا به بل میلو نه شي. خو که تا کې ایمان نی نو ما دپاره ستا په نسبت یو تور حبشي بهتر دی ستا نه چې ایمان پکې وي. وی ګوره سره به درکړم څومره چې دې خوښي، سپین به درکړم، ووایه د خولې نه پیسې چې کوم مهر ته غواړې زه درته درکومه، خو مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. وی یو شی مې پکار دی که راکولی شي. وی وایه. وی ایمان، بل شی نه دی پکار، هېڅ مې نه دی پکار، ایمان مې پکار دی. نو بیا ورسره یو ځای کې میلو شو. وی ام سلیم زما نکاح پیغام دې رد کړه، ورې سپینو سرو کې به ناسته وې او ما دې نکاح وکړه. وی ابو طلحه ما خو وی تو هوښیار یې، خو هوښیار نه یې، تو هوښیار نه یې. وی ولې؟ وی تا اره په پلانکي ترکان باندې اونه اره کړه، نو د هغې نه پس دی د هغې نه په پلانکي ترکان ځان له بوت جوړ کړه، نو هغه بوت ترې راوړه، نو کور کې دې ځان ته یې ښودې دی. نو چې کومه اونه دې ځان له په ترکان تراشلې ده او کوم بوت لرې سترګې پوزې په یو بل ترکان او ډیزاینر جوړې کړي دي، نو تا کې عقل دې دغه بوت ته په ځمکه سجدې لګې او پوزه ورته راکاږې، تو هوښیار یې؟ پوه شو. بوت تاله څه درکوي؟ زما ستا نه سره پکار دي، نه مې سپین پکار دي، نه د کجورو باغ پکار دی، نه د انګورو باغ پکار دی، زما یو شی پکار دی چې هغه ستا ایمان. او ابو طلحه ستا غوندې هوښیار سړی و د ایمان نه لرې پاتې کېدل. ته خو ډېر هوښیار سړی، ته ولې ایمان نه لرې پاتې؟ مال او دولت خو تاله رب العالمین درکړی، دومره ښکلی پیغمبر خدای پاک ما او تاله راکړی دی، د هغه نه ته لرې؟ سوچ وکړه او فکر وکړه که ایمان قبله زما مهر درته پاتې، 1 روپۍ مهر دنه نه غواړم، خو که ایمان دې قبول کړه. ابو طلحه وی ما له 3 ورځې مهلت راکړه. وی بلکل در مې کړ، 3 ورځې کې چا سره نکاح مه کوه. وی نه کوم. 3 ورځې پس ابو طلحه راغی. ام سلیم ته وی ما سوچ وکړه، واقعي دا چې کم کاڼي بوتان مونږ تراشو او کم لرګونه مونږ ډیزاینونه جوړو سجدې ورته کوو، دا زمونږ قمقلتوب دی. بس زه ایمان راوړم مسلمانېږم، الله در لط د پاره مسلمانېږم، د زړه نه مسلمانېږم او زه ایمان قبلوم. ډېره ښه ده. لار د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو، الله پاک ایمان ور نصیب کړو. د هغې نه پس ام سلیم نکاح ورسره وکړه. دې ته ښځه وایي. وی څونه مهر؟ وی سم نه. وی ووایه مهر در کوم، اوس خو مسلمان یم، مؤمن یم. رسول الله مبارک ورته فرمایي ام سلیم مهر درکوي، حق دې دی، قبول کا. وی په کوم شي چې نکاح جایز کېږي بس دونه وکړه، باقي زما مهر د ایمان پکار دی. دې ته ښځه وایي. او دا ښځې بیا ژوند څنګه دی؟ دا ابو طلحه په سفر ته دا خپل خاوند دی او د ده یو ماشوم بچی ناجوړو چې دی په سفر ته بیمار و، زوی او زوی سفر نه واپس راته اتفاق دو چې هغه زوی مړ شو. ښځه دې ته وایي چې زوی مړ شو، نو دا خو پوهې وه چې بېګاله خو زما خاوند د سفر نه راروان، خو به ستړي، غریب خو ټوله لار په سفر باندې والي، خو به ستړي وي او د سفر باندې بار دی، هغه به څه نور ضروریات او تقاضاګانې به وي. دا به څه کېږي؟
نو چې زوی مړ شو دونه هوښیاره او صابره ښځه ده او دونه استقامت والا چې زوی باندې کپړه واچوله او پوټې چغه یې مونه واله سترګو نه اوښ کم نه ده بیولی چې خاوند یې څنګه راغی لومبې تپوس یې وکړ کیف الولد ماشوم څنګه دی وی انه قد استراح دمه شوی دی ګوره داسې لفظ استعمال کو چې دروغجن هم نشي وی استراح دمه شوی دی نو د خاوند دا خیال و چې ګنې جوړ شوی دی دمه خو دا معنا چې جوړ شوی دی او د دې مطلب دا چې د دنیا د کړو نه دمه د خیرت ته تللی دی خاوند وی ټیک تا اوس ګوره چې یو ښځه په دې زمانه کې زوی مړ شي او ماشوم زوی هغه ماشوم زوی چې کیلاونه ده د مور پلار سره لوبې ټوقې کوي او ټوپونه ورته وایي او په سینې ټوپونه وایي دا به څونه دړمنی یا د ښځې خو د سړي په نسبت باندې یو پوټې غوندې وجود نور هم نازک دی کمزور دی جړا وله زر ورځي لیکن دې سترګو کې اوښ کم نه ده راغلی که سترګو کې اوښ کوه سترګې سرې وې نو خاوند به پې پېښې و چې سترګې دې ولې سرې دي هغه پې نه شو دې ګاونډیان هم نه دي خبر کړی دې خپل رونه او خپل رشته داران هم نه دي خبر کړی که هغې خبر کړی وې نو د مړي کور د میلمنو نه ډکي بیا به یې خاوند خامخا تپوس کړو چې دا خلک څه کوي چا به ورته په لاره ویلي چې ابوطلحه زوی دې مړ دی او خدای د آخرت ذریعه کي هېڅ چا ورته غږ ونه هېڅ قسمه نه ګاونډي خبر نه رشته دار خبر هېڅ چاته یې غږ نه دی کړی دونه یې په ځان قابو مونتر چې سترګې یې سرې جړا نه یې ځان ساتلی دی نو چې څنګه د ډوډۍ ورته کېښوده او د سفر نه یې دمک او چاپي ماپي وله وکړه او د ښځې د خاوند چې کوم ضرورت یې د هغه حاجت و هغه یې پوره کړو بیا یې وتالو نه وي خاوند مې ستړی چې خوب وکړي نو چې اوده شو او سار پاسېد او مانځله ته نو بیا ول اواز ورکړي ابوطلحه دا ماشوم د خاورو کې پټ کړه اوهو دا دې څه ووې ماشوم دې پرون مړ دی خو تا غږ نه کو نه ما غږ نه کوم چې زما خاوند ستړی راغی نور یې ولې ستړی کم دې خپه راغی ولې ول خپه کم دې چې پرې چې خوشحاله شي نو ابوطلحه سترګو کې اوښکې وبهېدې او لاړ او رسول الله مبارک ته دا ټوله قصه وکړه وی دا چلې کړی زه خو ما زوی خو مړ پروت و په کټ کې په کوټه کې را سره مړ پروت و او ما خپل خواهش پوره کړی ما ته څه پته وه ام سلیم ما سره دا چل کړی دی نو رسول الله مبارک دعا وکړه وی خدایا ابوطلحه ام سلیم چې په دا شپه کې یو بل سره یو ځای شو خو نو خدای دې کې وله برکت واچوه نو الله پاک وله د هغې نه داسې برکتي بچې پیدا کړ داسې برکتي بچیان چې ټولو نه خدای پاک حافظان او عالمان د قرآن جوړ کړو ښځه دې ته وایي موږ والا ښځې به هم نن راوځي وایي اسلام صرف سړو له حق ورکړی دی ښځو له نه دی ورکړی یو مرداره پکې په دغه مارچ کې دا وایي اسلام نے صرف اور صرف مردوں کو حق دیا ہے اسلام میں عورتوں کے کوئی حق نہیں ہے اسلام په ښځو حق پکې وایي نشته او وایي زه مسلمان یم وایي دا م وایي زه مسلمان یم میں اللہ کو مانتی ہوں میں رسول کو بھی مانتی ہوں اللہ و رسول منم او زه مسلمان یم او قرآن باندې اعتراض هم کوم قرآن ته نیمګړی م ویم قرآن او اسلام چې حق نه دی ورکړی ښځې له او سړي له یې ورکړی دی نو قرآن بې انصافه دی نو خدای بې انصافه دی رسول بې انصافه دی عیاذا بالله نو چې خدای او رسول ته څوک بې انصافه وایي او قرآن ته څوک بې انصافه وایي چې انصاف یې نه دی کړی او ښځې له حق نه دی ورکړی مونږ بیا هم دې ښځو ته مسلمانان وایو مونږ اسلام نه څوک نه وباسو مونږ کافر کو څوک نه خو په خپل د لاس کې دي ا دې خپله فیصله وکړي چې دا د اسلام خبره ده او که دا د کفر خبره ده افسوس کم طرف ته دنیا روانه ده مونږ له حق نه دی راکړی تا له څه حق دی افسوس چې ته د جاهلیت په زمانه کې پیدا وې او جمدی یې ښخه کړی افسوس چې ته په یورپ کې پیدا وې دلته څه کې زه یورپ ته کړم دلته بربنډتوب غواړئ بربنډتوب په یورپ کې شته په امریکا کې شته هلته لاړ شي هلته بربنډ ډګر ده لاړ شی وګټئ مهرباني وکړه مهرباني وکړه نن په یورپ کې ښځې جلوسونه وباسي په یورپ کې وایي موږ ته اسکاپ اجازت راکړئ او موږ ته د پردې اجازت راکړئ ورشه د هغې ښځو حال وګوره ته چغې وایې چې ما بربنډه کا ما له حق راکړه معنا ما بربنډه کا زما وجود دی او چې زه کم دی شپه کوم ما ته اجازت راکړه دا د مقصد دی ورشه یورپ کې نن ښځې جلوسونه وباسي چې مهرباني وکړئ موږ ته برقې را په سر کړئ جنکۍ سکول ته ځي سکاپ په سروي او پرده وروبه نه کوي په مخ باندې او په فرانس کې اجازت وله نه ورکوي هلته نن چغې دا وایي هلته ښځې تنګې دي اور کې ولاړې د هغې تهذیب نه اور کې ولاړې
دا څه ژوند دی؟ ما ته زما یو ملګري خبره کوله، هغه د دې ګاډو کار کوي، د جاپان نه ګاډي بوځي را بوځي، په سم دی دا د هغه د خولې خبره وه. وایي جاپان کې هلته کې دا ریل ګاډي ټول انډرګراونډ دی، زمیندوز. نو مونږ چې سودا هلته کوو نو مونږ له خو جاپاني نه راځي، نو وایي هلته کې یو ګایډ به وي د سره، یو هلک او یو ښځه به وي، هغه تا ګرځئ، هغه ته کارخانې معلومي، هغه ته ژبه معلوموي، اردو هم وله ورځي، انګریزي هم ورځي، جاپاني هم ورځي. نو مونږ ته د هغه ګایډ رهنما په ذریعه اسانتیا هغه له مونږ پیسې ورکوو. د هغې خپلې دفترې دي، نو مونږ یو دفتر ته ورلو چې مونږ دا د سودا سامان اخلو. هغوی را سره یو ښځه یو ځای کړه، یو جینۍ، وایي دا به ستاسو ګایډ دي، دې به دومره پیسې ورکړې، دې ته کارخانې معلوم دي، ځایونه هم معلوم دي، خبرې هم ورځي، ریټ هم ورځي، هر څه باندې پوهېږي. دا به نو هغې په ذریعه مونږ ته سودا ښه میلو شي او زر کار وشي. وی ریل ګاډي کې لاړو، یو پلیټ فارم باندې ګاډي نه کوز شو، مونږ بره ختو. هغه اکسلیټر وي، هغه ګردن د پوړی وي چې خپه پکې دی، په خپله بره خېږي، حرم کې هم شته. په هغې اوس مونږ بره ختو، جینۍ رانه مخکې ده، مونږ ورپسې یو، او نورو پوړو باندې خلک لاندې کوزېږي، مونږ یو بره خېږو، لاندې کوزېږي. وی دې جینۍ هلته په هغه پوړو باندې یو بله ښځه ولیدله، چې ویې لیدله، یو بل ته یې ټاټه وکړل، لاسونه اوچت کړل. چې مونږ بره وختو، دې جینۍ مونږ ته ویې چېرې د مور سره مې یو پټې ملاقات وکړم، دا زما مور وه، که ستاسو اجازت دي؟ مونږ وی بالکل وکړه. وی دا په پوړو باندې ورکوز شوه، مور ورته ودرېده، یو بل یې غاړه ورکړه، یو بل یې ښکل کړل، 2 منټه یو منټ یې تېر نه کړه، واپس دا جینۍ راوخته په دې پوړو باندې، او مونږ ته ساري ساري افسوس چې یار معافي غواړم، ستاسو وخت مې لږ ضایع که، خفه نه شئ. مونږ وی نه خیر څه خبره نشته. مونږ وی دا دې څه وی؟ دا مې مور ده. وی دا جینۍ وخندل، وی 20 کاله پس مې د مور سره ملاقات وکړو. 20 سال پس. دا ولې؟ دا لرې اوسېږي که بل ملک کې نام دی، جاپان کې اوسېږي، کوم شهر کې چې زه اوسېږم هغې کې اوسېږي. نو 20 کاله پس ولې ستا سره وي؟ ما سره وخت نشته، هغې سره وخت نشته، ټایم نشته ما سره. زه خپلې ډیوټۍ راځم، ډیوټۍ نه پس اور ټایم لګوم، بیا چې راشم ښه پوره ستړی یم، نو بیا سپي مې هغوی سپي وي، پیشوګان وي، هغه له اوبو م هغې سره خپل وخت هغې سره وخت تېروم، بیا وده شم، سهار بیا خپلې ډیوټۍ له ځم او خپلې پیسې ګټم. او زما مور هم دغسې ده، ټوله خپله ډیوټي ده، ډیوټي ده. تاسو ورشئ وګورئ، زمونږ ښځو خو الحمدلله مزې وکړې، خاوند یې را پیدا کوي او خوري یې، هغوی به ځان له پیدا کوي، ځان له به ګټي، خپله به خوري، سړی به ځان له ګټي، خپله به خوري. شراب ورته آزاد دي، آزاد، ټولې پیسې په شراب ولاړې، ښه ګران دي ورته. ما په خپله یو ځای کې را روانه وم، زنانو سره شراب و، یو ځای کې چا دعوت کړی و، هغې دعوت مخامخ چې مونږ وکتل، نو هلته کې یو بل دعوت هم په مصر کې، چې کوم هوټل کې مونږ دیرو، یو ښځه به انګرېزه راتله، بوتل شراب و ورسره، یو به راتله. ما هغه ملګري ته مې ته دغې خوا ګوره، مې دا څه وي؟ دا شراب دي. او تاسو خبر یې چې د شراب په څو دي؟ داسې شراب پکې شته چې په 35,000 د پاکستان او په 55,000 روپۍ مې یو بوتل شته. دسکي نن چې دې وسکل دا 50,000 روپو بوتل، نو سبا به د شوق پیدا چې 10,000 والا سکم، بل ورځ به د 15,000 اخیست کې، بل ورځ به د 60,000 اخیست کې، خوند به درکوي چې ښه مې وسکل. د نسوارو ته ګوره ښه، چې نن د پردي نسوار جیب کې خوله کې واچول، ولږ بېکاره مړه دا خو بېکاره دی یاره، پلانکي سره نه دي، هغه په 10 روپۍ پوڼه ده، ورشه مړه 10 راوړه. نو چې 10 والا دې شونډه کې واچولو، شونډه یې له ونه ګروله، مړه وي دا خو بېکاره دي که نه. نو بیا به 80 روپو والا پسې منډې وي، بیا به 150 والا پسې منډې وي. ټیک ویم که نه؟ نن به سګرټ والې، هغه د 50 روپو سګرټ په 50 اوس یا ورکوي یا به نه ورکوي، سبا به یې مړه دا خلو خلق وي، ټیک نه ده، ورېږه هغه 80 روپو والا سګرټ به اوس کړه، 150 والا به اوس کړه، ورو ورو به ترقي کوي. ورپس الله نن به د 50 روپو ښځې سره زینا وکړي، نو سبا به بیا 100 والا پسې ګرځي، نو بل ور به 0 والا پسې ګرځي، نو بل ور به 5,000 والا پسې ګرځي، پیسې به په دې نه ځي. او مثال مې درته درکړم، دې کې هغې سره هم ټیم نشته، ما سره هم ټیم نشته. 20 کاله پس مې مور ولیده، ما یې او دې پېژندله څنګه؟ وایي په نیټ یو بل سره خبرې کوو، په نیټ ملاویږو، تصویر یو بل سره خبرې کوو. دا ژوند دی. ورشئ تاسو جاپان ته او یورپ ته، چې تاسو ته د ښځو پته ولګي، د هغوی موږ له ازادي راکړه، خدای تباهي کوي زموږ د ښځو، بیخ وباسي زموږ د ښځو، بار یې وباسه، ازادي ورکړه. ما خو تاسو ته 13 جمعه کې ویلي چې که یو ښځه په پرده کې او په حیا کې دی او خپله ډیوټي کوي، هېڅ پابندي نشته. دغه ام سلیم څه کار کوه؟ هغه خبره ام سلیم میډیکل لاین کې وه، ام سلیم
میډیکل د هغه زمانې متعلق میډیکل لاین چې کوم دی هغې کې وه په احد کې د زخمیانو علاج یې کړی یداوین الجرحه احد کې به ښځې رالې او د زخمیانو علاج یې کړی په احد کې بخاري کې دی علاج یې کړی د خپلو رشته دارانو د هغې خلکو خیره خو د پردې نه مخکې خبره مو وه علاج یې کړی پرده کې خو که ښځه ځي هېڅ پابندي نشته ما خو تاسو ته وایي چې ښځه ډاکټره شي نو د ښځو علاج به وکړي نو ښه نه ده چې سړی وله علاج کوي علم زده کړي تعلیم زده کړي اردو زده کړي انګریزي زده کړي د انګریزي د اردو کتابونه ووایي او دا د ښځو تربیت پې وکړي او د خپل بچي تربیت وکړي هېڅ بدیت پکې نشته خو پردې لاندې اوس انګلینډ کې ورشه وګورئ د ښځو قسم په خدای چې د پریشانه پراته دي او سړي هم په پریشانۍ کې پراته دي د لور چې څوک خوښ دی هغه سره به ځي د خور چې څوک خوښ دی هغه سره به ځي دا راته حقایق وایم که دروغ مې راته وایي نو ما ته ووایي د غلطه دی ویل دا ما ته پته داسې راته پته لکه دا شی چې سپین دی ګنټې به ووالي شي بهر په دروازه کې سړی به وروځي څوک زما فلان کې نوم دی او زه خپل ګرل فرینډ له راغلم دوست یې له راغلم لور ته دې ووایه چې راوځي ښځې ته دې ووایه چې راوځي مور ته دې ووایه چې راوځي خور ته دې ووایه نوم به والي او زما لور ته خو دا ووایه چې سرمن دې وباسي او زما ښځه زما ګرل فرینډ دی دوسته مې ده هغې ته څوک دی دا زما بوای فرینډ دی دوست مې دی ځي به خامخا به ځي او که سپېړه دې وله ورکړه لور له یا خور له چې تا لږ سره یارانه کې او در باندې رپورټ وکړو جیل به تېری پولیس به راشي فټافټ ټریبل 8 درې ټونه او پولیس به دې په دروازه کې ولاړي دا ولې هلک منې کې د ده زما خور سره څه کار دی هلکه ستا د ده خور سره څه کار دی دا جیمې دوست سره که نه ها دوست سره بیا خو تللی شي او که جینۍ راپورټ وکړه چې پلار والې ښځې راپورټ وکړه چې خاوند والې فوراً به پولیس راشي ولې دې واله وایي زما ښځه را پر دې هلک سره ځي ولې ورسره ځي دا زما بوای فرینډ دی دوست مې چې دوست بیا خو تللی شي ولې منې کوي دا شریفانان خلک چې دا کله مونځ وکړي ما ته قسم په خدای قسم مې راته وخوړ د پېښور هلکان راغلي وایي چې دا شریفانان خلک یې مونځ وکړي د مازدیګر ماښام ماسخوتن هلته دیوال ته ډډۍ والي پریشان یو پریشان زه ورغلم څنګه خیر دی ولې پریشان یاره هغه خور مې خپل دوست سره تله او ما ته څپېړه ایستله اوس هغې راپورټ کړی دی اوس تاڼه کې تاریخ شروع دی خو د پاکستان تاریخ نه دی بیا خو سزا ورته وایي قیدېږم بل اوس قتل بل برجې ته ډډوالی وه ده کې هم څه جواب شته ورلو ملګري ولې خیر دی پریشان ټینشن یاره لور مې چا سره هلک سره تله ما له غیرت راغی او یو 2 څپېړې مې والې د راپورټ یې راباندې کړی اوس جج غوښتې بل ورځ به مې جیل کې اچوي چې بل ورځ مې وکتل دیوال ته بل ډډه والی ده سر یې نیولی دی او دې غریب ته هم لانجه پېښه ده هلکه ولې یاره مور مې هلک سره تله بس ما له قار راغی څپېړه مې ورکړه راپورټ یې کړی چې بل ورځ مې مونځ وکړه ومې کتلو امام صاحب چې سلام وګرځو هغه هم برجې ته ډډه ووایي امام صاحب هم د متاثرینو نه دی هم د متاثرینو دی استاد جي خیر دی یاره پلان کې هلک سره تله او څپېړه مې ورکړې ده اوس پولیس عدالت چټ لېږلی چې راشه اوس چې ورشم قیدی به یا به لور نه معافي غواړم ښځې نه معافي به غواړم چې ګرده ما معاف که خیر دی ګرده خپو باندې به پرېوځم معافي به غواړم او یا به ما جیل کې اچوي داسې معاشره هم خوښه ده لعنت دي په دا معاشره چې د سړي مخکې د لور د خور د ښځه د بل هلک سره ځي او دی ورته نیغ نیغ ګوري مړه لعنت قسم په خدای مونږ بار یو تبلیغ والا چې لیله لاړ شي یو 40 ورځې پس راځي 4 میاشتې پس راځي سې روزه ولګوي او راځي زړه یې جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده دوبۍ ته لاړ شي 1 کال 2 کاله تیر کړي دغه دی نه زړه جمع دی چې زما حیا او زما عزت په کور کې محفوظ دی الحمدلله ته سار مزدورۍ له وځي مازدیګر راځي او دکان ته ځي ماسخوتن راځي زړه دی جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده دا د چا برکت دی دا د اسلام برکت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن برکت دی
که د خوا هغه چې صرف ستا ده شاملات خو ښه ده نه ځمکه هغه ده چې صرف ستا ده ځمکه هغه ده چې هلکه که تا باندې څو ځمکه الي ځمکه در باندې څو خرڅوي په 1,00,000 روپۍ ګیرب او ذاتي ملکیت یې نو خلک یې اخلي که نه او که شاملات در باندې خرڅوي څوک یې الي نه په دې څه کوو دا خو به سبا څوک راځي او جګړې به راسره کوي شاملاتي ځمکه چې څوک الي په 10 روپۍ الي ارزان الي او هغه څوک الي چې طاقت پکې وي شاملاتي ځمکه هغه څوک اخلي چې طاقت یې چې د ټینګولی شم ده او ارزان یې اخلي نو شاملاتي ښځې ارزانې دي او چې کم پې طاقتمني بس د هغه دا مې ځکه وایي چې مونږ پابر ما ته ویډ یو چا وښوله نو رور لګیا دی رور وره کتبه لګولې ده وی بہن میری ہے مرضی اس کی ہے بہن میری ہے مرضی اس کی ہے خور زما ده خو مرضي د هغې د زما نه ده نو هغه هلک ته تپوس کوي په هغه ټلویزیون کې په هغه موبایل کې وي د دې خپله مرضي ده یو وي چې دا هر قسمه لباس اغوندي د دې مرضي وي هر څنګه چې اغوندي وی که دا په هر ځای کې شپه کوي د دې مرضي ده وي هر ځای کې چې شپه کوي د دې مرضي ده دا هر چا سره چې ملاویږي د دې مرضي ده هر چا سره چې ملاویږي د دې مرضي ده وی ته مسلمان یې وي وی دا د اسلام دا وی یو اسلام دقه وی دا خو مولیانو مونږ ته خبرې رسېدي دي یہ تو مولویوں کا اسلام ہے ہر دے چشپہ کے خور زما دا ہر دے کے چشپہ کے دا غیرت دے دا ایمان دے دا حیا دا دے معاشرے دا پارا قربانی شوے دا تاسو مشرانو پختنو او علماء چه انگریز اوستو دا عمل کے ازاد کا دے دی لکڑی وا نا دے حیا لکڑی وا د اسلام لکړې وه د دین لکړې وه دا ستاسو پښتنو چې پختۍ ماتې دي او د اول ټکول یې خوړلي دي قسم په خدای پول خو انګریز موږ له جوړو ښه جوړو انګریز خو چې کم سړک جوړ کړی اوسه پورې شته انګریز چې کم پول جوړ کړی اوسه پورې روغ دي انګریز چې کم سکوت اچولی اوسه پورې شته او انصاف چې د هغوی په عدالت کې کوم اوس هغسې نشته دی دی څه لکو چغه به یې واله اسلام غلام دی داسې وکړه نه که څوک مشران درکي تپوس دی وکړې اسلام غلام دی نو اوس ماله قرآن بیا غلام کې اسلام ماله بیا غلام کې د پیغمبر احکامات ماله بیا غلام کې زموږ د مشرانو قربانۍ کوم طرف ته لاړ ښځې اسلام حق ورکړی او اسلام وی ښځې ته د سردارې په نظر ګوره د نوکرې په نظر نه اسلام وی دا ښځه ستا وینده نه ده اسلام وی دا ښځه ستا نوکره نه ده چې بار بګر تاله به را پیدا کوي ته وله پیدا کا دا ستا وینده نه ده چې دا بګر د تاله به ډوډۍ پیدا کوي بېغیرته ته وله پیدا کا دا ستا نوکره نه ده دا ستا د کور سرداره ده سرداره چې پیسې وګټې دې له ورکړي چې دله سنبال کړي سهار چې دی دې نه تپوس وکړه څه پخو سره وړو جامې دې نه تپوس وکړه زما جامې شته راوړم که نه اختر له ځان یې جوړه واله ما له مې جوړه راوړه ښځې نه تپوس کوه دا سرداره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو خوا فرمایي یو طرف ته چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې حسن و حسین دا به د جنت د ځوانانو سردارانی نو بل خوا څه فرمایي فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه د جنت د ښځو سرداره ده ښځو له خو شریعت مقام ورکړی عزت یې ورکړه حیا ته خو د ښځو په اندامونو باندې د خپلو کپړو د کیړو او د بنګړو اشتهارونه کې ته خو د هغې ښکلي وجود بدنامۍ خرڅوې تا خو د هغې نه خره جوړه کړې ده په خرم کار کې او په هغې کار کې تا خو ته غوا جوړه کړې ده موږ ته اسلام ته سرداره جوړه کړې شریعت د دنیا په کارونو کې مشوره هم ورسره کوه رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې او بچو سره بهترین وي وانا خیرکم لاهلي او تاسو ټولو کې زه د خپلې ښځې بچو سره ښه یم ښځې بچو سره ښه ژوند دی کې وهیبنا لا یضرب احدکم امرأته جلد العبد وی ښځه به داسې نه وی لکه مرئي چې خلک ډبوي دا څه کوي مریان خلق وي ښځې څوک نه وي رسول الله مبارک فرمایي ګزاره ورسره وکړي دنیاوي کاري مشوره وکړه کور جوړوم څنګه دی خوښه ده یو کوټه جوړه کړم که دوه جوړې کړم
وایه کوم ځای جوړ کړم، څنګه جوړ کړم، مشوره وکړه. هم پکې اوسېږي تم پکې اوسېږي. لور ورکوم ښځې چاله دې خوښه ده. موږ هم وایو چې لور خور ورکوې، د لور خور سره مشوره وکړه، د ښځې سره مشوره وکړه. یاره د دین په کار کې مشورې مه کوه. هن ناقصات عقل و دین. مانځه له لاړ شم ماسخوتن کړه، نه نه مزه مزه تیاره ده کور به وکړي مزه. یاره ښځې حج له به لاړ شمه، یاره دا ماشومانو ودونه کول غواړي که نه، یاره حج له به عمرې له به لاړ شمه، دا ماشومان ودونه مدونه دي او زه هسې به خدای وبخي. دا به نه کړي. یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و، نو پیغمبر ته ووایي چې ته داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو 3 دواګانې چې ما له خدای راکړي چې زه څنګه غواړم چې هغسې راله خدای قبولي. نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و، نو هغه الله ته سوال وکړ. الله وایي زه ټیک ته 3 دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حقه وله ورکوم. نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې 3 دواګانې، نو بس په ټک یې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه. یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه، بچو له جنت وغواړه، په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خیر دی مال وغواړه، مالم چې په دنیا کې وي. رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابو ته. انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله، خدای مال کې وله برکت پیدا کړي. دا علم وغواړه، دا خو ښکلې دعاګانې دي. څه له ښځې سره مشوره کوې؟ نو دې لاړ د خدای ساده، دا بعضې شیخان سادهګانې چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې 3 دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم. هغې وی ماشاءالله شکر دی، 2 ستا شو 1 زما. پوله یې ورته کېښوده که ښځه کې خو بیا چېرې شته که 2 ستا شوې 1 زما. بیا ښځې ته څه غواړې؟ وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي، ستا به هم پکې پیدا وي. ګوره ښځې جنت وي ته بس ټیک شو که نه، په هغې به جنت ته وغواړي 2 در کوم که نه. یو پکې زما شوې څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د 20 کالو 18 کالو پېغله کړي. خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او خشته جینۍ بلنې. یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې 80 کې یو زم 80 کې چلېږم، سبا بېګا مرو او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږې. دا خدای نه 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 چې زه جینۍ شم او خشتی به په دې کور کې ته تاوېږم راتاوېږم، ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي که به نه وره ستا هم پکې ښه ده او زما هم ښه ده او بس ماله یو غواړم. بس سړی خو بعضې د ښځې نه مجبوره یې که نه، بس دعوې وکړه خدای زما دا ښځه واپس ځوانه کې پېغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني. اخو الله وعده کړی و د پیغمبر په ژبه، بس همقسې شوه. ښځې چې ځان ته وکتل، اینې ته وکتل، شیشې ته وکتل، اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده. چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو، یو خبره کوو څه کې بس ماله طلاق راکړه. یا ښځې داسې وې نه نه یو ځل خو مې سره ځواني زړه کړه بیا زړه کړم. ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره، تا سره زه بیا ټوله شپه ټوک کې تا سره زه لرې شه زه تا سره وخت نشم تېرولی، بس ما له طلاق راګرانه چې د بوډۍ ښځه وکړه. یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې 2 دواګانې پاتې بل غم دې وارغلی. داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدایه ښه مضبوطه امبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کوې. ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین، وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص. نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زموږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی؟ وی د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر ده که نه ده؟ قرآن وایي، قرآن زه نه وایم. وی دی د عقل نقصان. او وی د ښځې په میاشت کې 6 ورځې 4 ورځې مونځ نه کوي، روجې نه نیسي، دی د دین نقصان. خدای پې نیسي نه لکه الله را طرف نه ده، خو ثواب خو کم شو که هغې بیا بلکل ټیک ده. زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه، بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پې نه شوه که نه، واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشکه ته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپل مخه او دا راغورځېدلې روزې
زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي. اخو دوا خدای قبوله کړې وه، تاسو چې هماغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او د لاسونو ته او چیچړو ته او د ته وکتل په ځان نه په خپله یارېده. یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څه وکړل؟ دا خو دا ما ماشومان که بار وتل ټول ماشومان به محلې چغې وي او یارېږي به رانه او جاړي به نه. دا دې څه وکړه په ژړا سر تا څنګه برابر شوې؟ ما خو ټوقې کولې، ما خو ګپ لګو، هلته کې روڼه پیرونه او خیان به پسې رال کوتک په لاس. والله چې سرمن دې ولاړه. دا زمونږ ته ستا پیري او زبرګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې، زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډۍ سرمن دی وباسو. نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی، مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه. دا څه وشو؟ سړی په یو دوه کې حیران. اوس به څوک وي داسې کار دی، بس هغه ځوان هم نه او دا بوډۍ هم نه، مخکې چې سینګ وه بس هغسې یې که چې مخکې سینګ وه. وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې یې که. درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې چې سینګ وه. بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې ویخې حاصل دا دی زمارونو چې د دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه، خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه. لیکن کله چې د دین خبره راغله او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره، او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړي، د دین کار کوه. نو شریعت خو فرمایي رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او یې زه ښیم په ټولو کې. شریعت کوم حق نه دی ورکړی. حضرت سارا رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړی نه، څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل، دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره لاړ. او په لاره چې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې. نو هلته څونه حیا ده ګلې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به یې وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم څه کوو، دی مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل، د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم. لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړې او دس کوم یو 2 رکعته لمونځ کوم، بیا چې څه خوښۍ کوه او دس یې وکړه. بخاري شریف کې راځي 2 رکعته لمونځ یې وکړه، وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر، خدای د دې کافر نه مې وسات. خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته، حضرت سارې ته یې ګوتې مرو نه رسېږي. بیا لاس ور واچو، بیا په ځمکه پرېوته، بیا لاس ور واچو، 3 ځله پالجه ټیک وکړو په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې وایي دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم. اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم، دا هاجره واله دا د خدمتګاره ده ما معاف کړه. او چې کله راله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته یم چې ما ته یې ګوتې نه دي اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې له خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې، هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلي نه. نو الله څه چل وکړه، الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړل لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري. ساره راله وی الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله که و اخدمنی هاجره او مال هاجره خدمت لراکړه او خدای پاک ذلیله که. ګوره ابراهیمه ګوتې هم نه دي راوړې. ابراهیم علیه السلام وی په قلار کښېنه، ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر څه وښول. هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړ، هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق هم د بچې ورکړ. د هغې اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کړ. هغه اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچی ورکړ علیه السلام، او هغه حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچی خدای پاک ورکړ. چې رسول الله مبارک فرمایي الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. په ټولو کې شریف نسب څوک دی؟ یوسف د یعقوب زوی
یعقوب د اسحاق زوی، اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام. نیکی بیا بچي داسې نو ښځو له نیکي پکار. او چې دا ابولهب ښځه وه او رسول الله مبارک ته به په لاره کې غنی چولی نو قرآن ورته خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نو ښځې ته خدای په قرآن کې خیره وکړه. نو اے بربندو ښځو که د قرآن او د سنت مخالفت کوئ، قرآن او پیغمبر سره دشمني کوئ، نو خدای به مو هلاک کړي. ګورې تباه او بربادي بشي، ژوند به م تباه شي. یوازې دنیا نه ده، ښکلې مخ او ښکلې وجود او شکل خدای درکړه نو چې کم شکل د الله خشته درکړه نو په دې شکل د خدای شکر ادا کړه، په دې شکل د الله شکر ادا کړه. شکر دی خدایا ما له دې ښکلې مخ راکړه، ما له دې ښکلې سترګې راکړې، ما له دې خشته وجود لاسونه راکړل، ما له نازک وجود دې راکړه. الله زما د وجود کې زما د خاوند نه بغیر د بل چا کار نشته دی. او الله تا ته به دا تندې په ځمکه په سجده لګوم او د دې ښکلو سترګو نه به په دې خشته مخ اوښکې تا ته به یوم رب العالمین. دا محفوظ شو دا وجود. او کنی خدای به دې په غم وواړی، بیماري به در باندې، ټینشن، پریشانی داسې به دې خدای وسودی چې چل به چاله نه ول. او کنی بوډا کېږي به که نه بوډا کېږي بیا به څه کوې؟ بس اخري او درته ویم زما د دې بچي د انیس احمد یو کلاس فیلو ملګري دی د یو مرزو مانې نوم عامر نومې دی جرمني نه ما تر اوس هم راسره کله کله خبرې اوس هم نو پکې کال دوه تیر شو ما نه خبره ګډوډېږي خو چې سره ته یاده دا به راته ویم. ما ته ټلیفون وکړو وایي دلته په جرمني کې هغوی سبق هم وایي او کار هم کوي، ښځه خاوند دواړه دي. وی په لاره تلونو چې دا انګریزانو کې دا کم سړی بوډا شي که نه چې هلک او جینۍ یار دوست یا سره د یارانه جوړه کړي بیا مور او پلار ختم. بس هلک او جینۍ پیشه او کار یې پیشه، مور پلار بیا حکومت پیشه. حکومت څه کوي؟ پیتي میتي ورکوي. او چې بوډاګان شي نو دوی د یو ځای نه ورته جوړ کړي دا ښځه خاوند یا که یوازې که ځان دی په کوټه کې پراتی او په سیکل باندې یو سرکاري سړي ځي هغه ولې ډوډۍ پیتي وړي ولته ورته اچوي. دا یې خوراک دی. په کلونو کې نه پلار زوی وویني، نه انګور وویني، نه نوسان وسي وویني. مړه خوند خو دا کوي چې نوسۍ د غېږ ته راوخېږي ټوپونه راته په دې غېږ کې وو. خوند خو دا کوي چې ته ملاست او دا بچی درته په سینه د پاسه ټوپونه وایي. خوند خو دا کوي چې نوسۍ درته په سینه د پاسه ټوپونه وایي. خوند خو دا کوي چې لور دی د لور او په دې سینه د ټوپونه وایي، نوسۍ دی په دې سینه د ټوپونه وایي. قسم په خدای کله دې له لوی نعمت بل شته. زما یو شاګرد و ما هغه وخت لا واده نه و کړی، ما ته مولوي صاحب واده وکړه. مې د الله خو ورځې شته وبکړو که نه. مې څه مسله په واده کې وایي چې زه کور ته لاړ شم ما ته اخیرا خچن بچی وي د خټو ډک رامنډه کړي او ما ته وایي چې بابا وی ډېر خوند راکړی. د چا چې بچی نه خدای دې بچی ورکړي، د چا نوسي نه خدای دې نوسي ورکړي، د چا زامن نه رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکړي. خوند خدا کوي. او چې ته په جونګړه کې پروت په ځنګل کې او پیتي د سړی په سایکل در وړي خدای چې به پیشوګانو څټلي او کسبو به څټلي او په لوښي کې درته واچي. ما درډی ورته وایي په کال کې یو ورځ چې ته بچي پلار له لاړ شي ځنګل ته وویني ګنې ځي نه خط ورته لیږي. وی موږ په لاره روان یو بوډی ښځه یو بوډی دیکې میوانې خاوند یې مړ په یو کوټه کې کوټې په دې ځنګل کې جوړ وي دا غریبانان پکې پراته وي. ډېر پکې داسې چې موږ په لاره ځو بینی بین وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې 20 25 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت وي. پیشوګان پې نښتي بزوګان پې نښتي او ختم کړي. نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه نوسۍ خبر نه ته انګور خبر. ځان له په خپلې شو عشرت کې ګرځي. دا ځوانۍ خو دغه 10-12 کاله دي، دغه 15-20 کاله دي. دا نخري وکړي، هلک هم نخري وکړي، جینۍ هم نخري وکړي او د جینۍ چې بل خوښ شي هلته ځي او چې بوډۍ شي ختم. وی په لاره تلي بوډۍ ښځه وه وی مونږ چاته په سبزي مبزي یا څه شی به ورسره په لاره به تله نو بس بوډۍ وه مونږ به ورسره ونیوه د لاس نه خپلې کوټې ته به مو رسول. وی مونږ ورسره به ناستو یو ځل مونږ ورلو وی کېناستو وی مونږ ورته اسلام دعوت ورکړه چې مسلمانه شه. وی او خو اسلام کې خو دا ګران کار دی او دا دی. وی مونږ ته چې ډېر اسان کار اسلام سره یو کلمه به وی مسلمانه به شي. وی چې نه که نه دا خو مونږ وی مونځ دی چې څنګه کولی شي وکړه چې نه شي کولی مه کوه. مونږ ته اسلام ډېر اسان کړه. وی دا ښځه اسلام تړو شو.
وی چې ښځه بس ټیک ته وی کلمې شهادت یې ووایي موږ ورته په جرمنۍ کې د هغې ترجمه وکړو پیم کړه د الله د توحید اقرار یې وکړو د نبي د رسالت او کتابونه وی ښځه مسلمانه شوه وی چې مسلمانه شوه د ما ښځې وله اودس وکړه او په مانځې و درو لمونځ خو هغې له نه ورته خو ښځې به مو یو ټکې وی هغسې یې کوه وی چې اوس به څه کوم وی موږ ته یې وایي چې تاسو موږ له لږه قرآن شریف ماله راوړی خو چې په جرمنۍ جبه کې وي نو زه بیا وګورم ابه ولولم وی موږ ورته وایي چې بس ټیک ته اوس موږ به بل اتوار بیا راځو چوټۍ پر نو تاسو له موږ قرآن شریف راوړم تعالی او ابه د جرمنۍ به د ترجمې نو ته به هغه ګورې او د دین کتابونه ونه ډېره بوډۍ وه وایي چې ښه وایي چې بله اتوار رالو وکته هغه ور ګرانده وه خوا کې نور بوډاګان دی اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بوډۍ وایي تاسو هغه اتوار والا کسان نه بل اتوار چې راغلي وې موږ یو که نه وایي اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بوډۍ مړه شوې ده څنګه مړه شوه وایي چې تاسو لاړې تاسو پسې یو 12 منټه پسې بچي رالل او بچي وله 100 کاله پس رالل او بچي ورسره کېناستل او ډېره سوته مړه شوه وګوره ایمان یې په نصیب کې نو بیا یې یوړه نو ما ته هغه عامر راته دا وی بیا هغوی وسوځوله نو چې هغوی یې وسوځي مړی دا څنګه یي خدای مو د دغې تهذیب نه وساته مړی څنګه یې وسوځئ نو چې وسوځي بیا ورسره چلېږي خښئ یې نه بیا غیرې راولي یو ډبي کې بندي کړي دونه یې لا غونډې کړي دونه پوټینې ته جوړې کړي چې په یو ډبي کې بندي کړي نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبي کېږي نو په هغې یې لیکلي دا د پلانکي ایره ده بس مرګ یې همدغه دی نو موږ ته خو اوس پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه هم د غریب منله شوې هغې به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتې څه چل ورسره وکړو بس یې څه ورسره مه کوئ غریبه خو د خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه وه چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته وه چې مسلمانه ده د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورئ او د دغې ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره نکاح نه کوي که هلک یې خوښ شي ورسره نکاح کوي او که یې خوښ نه شي نکاح نه کوي او چې لږ ورسره هلک خوا دې خوا کوي قسم په خدای د هلکان وله په لاسونو په مخونو لاسونه راکاږي او منت ورته کوي هغه ته خپوي زما د قسم په خدای یو عالم راته خبره کولې یو عالم وی په چین کې یو جینۍ او خاوند دی وی جینۍ ته خفه شوه وی خاوند به وله کله لاس ښکولو کله به یې وله په ملا لاس راښکه او زردا کولې و هغې به دیکه ورکوله هغه خوار پریشان او مې خدای دې بیخته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت فضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده خو اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه راوړي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځو سره ښه سلوک به تېروي زما وروڼو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا پلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زمونږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی وایي زمونږ وجود دی زمونږ مرضي را چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته سکی کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي را پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دی استعمالی حرام نشي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېروم او هغه سره به تېروم دا ننګي تهذیب ننګ او دا غلطه بربنډتوب او دا عریانیت د اسلام اجازت نه ورکوي مونږ که مسلمانان یو مونږ قرآن او الله او رسول منو نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو ژوند د دنیا به هم ښشتی د حیا به او د آخرت به هم ښي او که داسې یو ښځې ژوند تېر نه کړه د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی الله پاک دی زمونږ د ښځو زمونږ د لوڼو او زمونږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیب او ګرځولې کړي